بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ لیکچر چې د پرنټ په باره کې دی، په وینورډ کې د پرنټ په باره کې دی. نن به موږ پرنټ وایو. پرنټ معنا دا چې موږ سره کوم کولی شو، کوم یو ورکې چې موږ لیکلی وي هغه موږ څنګه کولی شو چې پرنټ یې کړو. صحیح ده. نو زه وینډوز بټن نیسم او آر وهم چې آر وهم ماته به رن نه شي. ماته وینورډ وهلی دی، وینورډ ماته راشي. زه په دې باندې کلیک کوم، دلته کلوز وهي او دې ته به راشي. فرض مثال دلته راځم یو څو پیج فرض مثال زه لیکم. ما دلته لیکم چې پیج لیکم. صحیح ده. او د پیج نمبر د ورکولو لپاره شارټکټ طریقه دا ده. کله چې تاسو پیج نمبر ورکوئ نو شارټکټ به سره کوم وکړئ، داسې به ولیکئ چې شارټکټ یې دا دی چې alt plus shift plus plus p. تاسو دا ووهئ که نه نو تاسو به ډایرکټ پیج نمبر والئ. لکه دلته ظالم ګوره ورته دلته اوس پیج نمبر هم زه لیکم چې alt shift p مې ورسېده که نه، بس ما دغه واخیست چې پیج نمبر مې ډایرکټ واخیست. صحیح ده. دې به نو زه کلیک کوم او دا لږ غټوم. تاسو یې د دې ځای نه غټولی شئ. هم ټایپ ته چې راشئ تاسو یې د دې ځای نه غټولی شئ، تاسو یې د دې ځای نه هم غټولی شئ. صحیح ده. اوس زه څو پیجونه لرم. فرض مثال زه لږ لاندې راځم، زه لږ پیج لرم مساوي لیکم. صحیح شو. او رینټ کوس شفټ نه هم دې سره ماله دا کوس راکوي. دلته فرض مثال زه یو څلور دانې لیکنې کوم او بیا شفټ 0 وامه نو ماته به دا راشي، ماته به داسې یو لیکنه راشي. صحیح ده. ماته یو څلور دانې لیکنې راغلې. دې نه زه کاپي یې لرم، کاپي چې ما سره دا ورکې لږې زیاتې شي. صحیح ده. فرض مثال دې نه زه بیا یو کاپي یې لرم چې ما سره دا ورکې لږې زیاتې شي. کنټرول بیا دلته راځم. صحیح ده. دې نه زه بیا کاپي یې لرم، دا ما سره دا ورکې لږې زیاتې شي چې زما یو بل مطلب دی. ورته چې مو دا ورکې زیاتوم که نه نو هغه به اټومیټیکلي زیاتېږي. ګوره خیال هم دی. دلته راځم، هغه به اټومیټیکلي ګوره زیاتېږي. به درېیمه صفحه شروع شي. کنټرول فرض مثال ما سره اوس ګوره نور کاپي معلوم چې ما سره دا لیکنه لږ غټه شي. ګوره اټومیټیکلي درېیمه صفحه شروع شي. پام دی ورته. نو ته چې څومره لیکنه هم کې که نه دا پیجونه به څه کېږي، زیاتېږي. خیر زموږ هدف دا نه دی. زموږ هدف نن پرنټ دی چې موږ سره کوم پرنټ کولی شو. نو تاسو به دلته راشئ فایل ته، او فایل کې چې کله راغی تاسو به دلته راشئ پرنټ ته. صحیح ده. په پرنټ باندې چې کله کلیک کوئ نو تاسو ته څه وایي، د آپشن ته چې راشئ که نه تا ته وایي تا سره کوم یو پرنټر دی، تا سره کوم یو پرنټر دی. ته به راشئ دلته به راشئ ډس پیس ته به راشئ مای کمپیوټر ته. نو تاسو چې کله د پرنټر سویچ ورکوئ که نه، سویچ نو تاسو به دلته څه راشي، د پرنټر هغه پرنټر به تاسو ته راشي. نو هغې باندې به کلیک کړئ، اټومیټیکلي به ستاسو کمپیوټر سره هغه څه کېږي، وصل شي. نو فرض مثال ما سره دغه پرنټر دی. صحیح ده. ما سره اوس پرنټر نشته دی، په دې خاطر باندې بس کلیک شوی دی، خو ما سره شته دی نه. صحیح ده. کاپي څه معنی؟ کاپي دا معنی که نه، فرض مثال ما دا ورکې چې ما کې مې لیکلي دا ما ته څه وایي، دا کاپي وایي. د یو ورکې تا له څو دانې کاپي نه درکړم، خو د دې ورکې نه ته یو دانه کاپي اخیستل غواړې نو دلته یو لیکل شوي. ته وایې نه ما ته د یو ورکې نه 2 دانې کاپي نه راکړم، تا له به د یو ورکې نه 2 دانې کاپي نه درکړې. ته ورته نه ما ته هم د یو ورکې نه ما له 3 دانې کاپي نه راکړم، نو د یو ورکې نه به تا له 3 دانې کاپي نه درکړي. ته ورته نه ما له د همدې یو ورکې نه 4 کاپي نه راکړه، تا له به د یو ورکې نه 4 کاپي نه درکړي. زه ته یو کاپي لرم، ما ته یو کلیکه. صحیح ده. شروع کېږي دې ځای نه خبره. تاسو چې کله پرنټ کوئ که نه تا ته څه وایي، تاسو چې کله پرنټ کوئ ګوره ما سره 3 ورکې دي، ما سره څو ورکې دي، ما سره 3 ورکې دي. صحیح ده. تا ته وایي که نه دلته چې راشي دغه آپشن ته چې راشي تا ته څه وایي، وایي پرنټ آل پیج. وایي معنا دا چې د څومره ورکې تا سره دي دا ټولې دله پرنټ کړمه. صحیح ده. تا دا ټولې دله پرنټ کړم. ته ورته او په دې باندې ته کلیک کړي او دې وخت کې د پرنټ باندې تا کلیک کړه نو تا ته به دا ټولې ورکې څه کېږي، پرنټ کړي. تا ته به دا ټولې ورکې څه کېږي، لکه تا ته به دا ټولې ورکې پرنټ کړي. او که ته ورته وایې نه چېرې دا ټولې ورکې زما نه دي په کار چې پرنټ یې کړم. صحیح ده. زه به لاندې راشم دا لیکنه به لږه زیاته کړم چې بیخي یو بله صفحه ما سره راشي. وګوره صدمه ورکه ما سره راغله. ما ته دا ټولې پرنټ کړم. چې کله زه ټولې پرنټ کوم دلته پرنټ ته به راشم او په پرنټ کې به زه دلته راشم چې پیج آل، خو زه چې دا ټولې پرنټ کوم نو په دې باندې چې کلیک کړي نو تا ته به ټول پرنټ کړي. دې باندې به داسې کلیک کړي او په دې پرنټ باندې به کلیک کړي. نو دا څومره ورکې چې دي 4 ورکې دي، که 15 ورکې دي، که 10 ورکې دا ټولې به تاله
پرنټ کی بیا دلته کاپي څه معنی ته چې د ټولو ورکې مال یو دانه کاپي راکړي یو دانه معنی یو کاپي دی یو کاپي دی یو دی یو دی نو دا کاپي یو چې یو پرنټ کې طالب ټول یو کاپي درکړي کو نه کو ته ورته چې دا دوه کا معنی دا چې طالب دوه ورکې دا درکړي دوه ورکې به دا درکړي دوه ورکې به دا درکړي دوه ورکې به دا درکړي ځکه تلته ولي کاپي دوه صحیح ده تا کاپي دوه وایي طالب دوه کاپي نه کې ګدري دري دا یو خبره یاد وساتئ که نه موږ د یوې ورکې نه 2770 دانې کاپیګانې اخیستی شو معنی موږ د یو ورکې نه فرض مثال دا یو ورکه ده که نه د یو ورکې نه ته په یو وخت کې 2770 دانې کاپي اخیستی شي صحیح ده خو د هغې نه ونه زیاتې نشي اخیستی کو زیاتې بیا به د سره کې ښه زه اوس راتلم د دویم اپشن ته دغه اپشن ما سره کوم اپشن ده نه دغه ال پیج وختي خو ما ال پیج باندې کلیک دلته وایي که نه وایي پرنټ سلیکشن پرنټ سلیکشن څه معنی پرنټ سلیکشن دې ته ویل کېږي فرض مثال دلته راغلم دلته که نه او ما دا شی کړو دا مې دلته بولډ کړ شی مې کړو بولډ مې کړو او داسې مې کړ څه شو داسې مې کړو دا داسې مې کړه که نه زه وخت کې راځم چې نه یا دا څومره ورکې چې دا یو ورکم دی شی کېږي نه پرنټ کېږي صرف دغه ځای د پرنټ شي دا کوم ځای چې ما تور کړی دی او دا لیکل خمې ته لاندې تاوه کړی یاره دغه ځای د پرنټ شي نو د نه پرنټ کېږي نو په دې وخت کې زه پرنټ ته راشم نو ګورې او دې باندې کلیک کړم دغه اپشن ته راشم او زه په دې باندې کلیک کړم چې سلیکشن ما سره اوس پرنټر نشته نو ځکه دا کار نه کوي او سلیکشن باندې زه کلیک کړم نو ما ته به یوازې دغه ځای دا تور ځای چې دی که نه دا ما ته شی کوي د پرنټ کوي باقي د نور ځای نه به نه پرنټ کوي صحیح ده فرض مثال دغه ځای دی دا ما سلیکټ کړ بلډ مې کړ دې نه پس راځم دلته ما سره پرنټر نشته نو دې د وجې نه دا نه ښایي خو بیا هم ټرای یو ځل بیا کوو صحیح ده وګوره دا دی ګورې اوله صفحه کې ما چې کړی اوله صفحه کې ګوره ما دا بلډ کړی دی هم دې دغه ځای ما چې کړی دی بلډ کړی مې دی زه چېرم دا چې کوم ځای ما تور کړی دی او لیکل خو مې ته تاوه کړی دغه ځای ما ته پرنټ کا او دا نور دغه ورکه چې ما ته مه پرنټ کوه زه به څه ته راشم زه به دې اپشن ته راشم دې ته به راشم پرنټ سلیکشن معنا انتخاب شوی ځای په دې صفحه کې ما کوم ځای انتخاب کړی ګوره دغه ځای مې انتخاب کړی دی نو یاره ما ته همدا پرنټ کا او دا نور ځای ما ته چې کوه مه پرنټ کوه نو پرنټ سلیکشن دا معنا ښه اوس پرنټ کرنټ پیج دا څه معنا دا معنا که نه لکه فرض مثال زه لاندې راغلی یم ګوره زه لاندې راغلی یم دې صفحه کې دلته زه ولاړ یم ما ته اوس پته نه دا کومه صفحه ده یا فرض مثال ما له پته چې دا صفحه ده نو زه راځم دلته راځم پرنټ ته او په پرنټ کې څه شی کوم دې اپشن ته راځم پرنټ کرنټ پیج دا معنا چې ما له هغه صفحه پرنټ کا چاپ کا چې کومه صفحه کې زه ولاړ یم دې باندې چې ته کلیک کړې که نه زه په دویمه صفحه کې ولاړم ګوره دویمه صفحه راغله ما ته به دا پرنټ کوي نو په دې وخت کې دې باندې کلیک کا ګوره پرنټ په دې باندې چې کلیک کړې تا ته به چې کړي پرنټ کړي نو پرنټ کرنټ دا معنا پرنټ کرنټ پیج پرنټ کرنټ پیج کرنټ معنا اوسنی کرنټ معنا څه شي اوسنی پرنټ کرنټ پیج معنا دا معنا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم ما ته هماغه صفحه چاپ کا ما ته نورې ورکې مه چاپ کوه نو پرنټ کرنټ پیج دې ته ویل کېږي صحیح ده ښه کسټم پرنټ څه ته ویل کېږي زما په خوښه چې زه د لکمې کسټم پرنټ دا معنا زما په خوښه چې زه د لکمې صفحې ښیم هغه پرنټ کا او زه چې د لکمې صفحې نه ښیم هغه مه پرنټ کوه زه پرنټ باندې کلیک کوم کسټم پرنټ باندې چې کلیک کړي ما ته څه وایي چې کسټم پرنټ باندې ما څنګه کلیک کړه که نه ګوره ما دې دغه اشاره راکړه دا وایي ته کوم پیجونه دغه کول غواړي پرنټ کول غواړي زه ته یې لکه یو اوله صفحه او کاما درېمه صفحه دا ماله پرنټ کا او دا نور ماله مه پرنټ کوه دې وخت تا کلیک کړي نو تا له به صرف دا اوله او درېمه صفحه پرنټ کوي نورې ورکې بدله نه پرنټ کوي کسټم پرنټ دا معنا چې ستا په خوښه چې کومې صفحې ستا خوښې نو ته چې څنګه په کسټم پرنټ باندې کلیک کړې نو تا له به دغه خانه خالي راشي خانه خالي دا معنا چې دلته مونږ ته ولیکه چې ستا په خوښه باندې مونږ چاپ کوو که نه نو ته ما ته اوس دلته ولیکه چې ستا په خوښه باندې کمې چاپ کوه نو ما ورته ویل چې یو او درې ماله چاپ کوه نور ماله مه چاپ کوه ښه او که ته ووایې که نه چې یاره ځینې خلک وایي که نه ډېر فرض مثال 100 ورکې دي ته وایې چې یار زما په خوښه باندې که نه نو دا اولنۍ 10 ورکې خو د کار نه دي فرض مثال 100 ورکې دي زه یم یا د اولني کم 10 ورکې چې دي که نه دا د کار نه دي نو یاره ما ته د 10مې نه تر 90مې پورې چاپ کا او اخوا او دا ماله مه چاپ کوه 100 ورکې دي فرض مثال زه ورته ورکوم چې یاره کسټم دا معنی زه ورته یم یاره د 90 نه زه ورته یم یاره د 10 نه تر
تر دپاره به کومه کلمه استعمالوئ د تر دپاره به منفي علامه استعمالوئ چې منفي علامه دا منفي باندې به کلیک کوئ د صفر نه دخوا منفي د منفي باندې به کلیک کوئ دا منفي معنا دلته تر ورکوئ تر ښه د لسو نه تر 80 پورې ماله چاپ کا او دا نورې ورکې مه چاپ کوه په دې وخت کې ته پرنټ کوي تا ته به د لسو نه تر 80 پورې چاپ کړي نورې به نه چاپ کوئ یا فرض مثال زه ورته یم چې یاره ماله د شپږو نه تر منفي معنا تر څوم پورې فرض مثال تر 15 پورې چاپ کا تا نورې ماله مه چاپ کوه فرض مثال 100 ورکې دي زه ورته یم نه ماله د شپږو نه منفي علامه لیکم تر 15 پورې چاپ کا او دا نورې ورکې ماله مه چاپ کوه نو دا معنی لري صحیح ده بل اپشن ته راځم دا ښه دغه اپشن څه معنی لري دا لیست آف مارکپ څه شو لیست آف مارکپ څه معنی لري دا معنی لري ښه اوس فرض مثال دا آن کوم لیست آف مارکپ مې آن کړه دا معنی لري که نه فرض مثال زه راځم تاسو له مثال سره وښیم فرض مثال زه راځم دا لفظ نه دا لفظ لیکم دا لفظ او دلته زه راځم ریویو ته او په ریویو کې کمنټ ته راځم په دې باندې مې کمنټ وکړم چې مثال نایس ورډ فور می کی فور می نایس ورډ فور می دا مې کمنټ ورکړم نو په دې وخت کې زه پرنټ ته راشم پرنټ ته که نه په پرنټ باندې کلیک کوم پرنټ باندې مې کلیک کړه که نه ګورئ ما ته ګورئ هغه کمنټ چې ما ورکړی کمنټ ګوره هغه ما سره راغی دې وخت کې څه دا پرنټ کوې نو دغه کمنټ به ورسره هم پرنټ کېږي دغه کمنټ به ورسره هم څه کېږي پرنټ کېږي نو دا مارکپ د دې دپاره استعمالېږي زه داسې یم یار نه لیست مارکپ خوا کوم چې میره دا زما نه دی پکار دا زما نه دی پکار دا ته خوا کوم ګوره بیخي لیست مارکپ د غش نه خوا کوم ګوره لیست مارکپ خوا شو نو کمنټ ته خوا شو نو لیست مارکپ دې دپاره استعمالېږي څه شو کو ور دی که ګوره پخوانۍ لیکنه برته راشي او که خوا کې نه به راځي فرض مثال دې باندې زه کلیک کوم ګورئ پخوانۍ لیکنه ماته راغله هغه کمنټ به ورسره وي کمنټ معنی نظریه پخوا چې ما کوم نظر د لغات ته ما پخوا کوم نظر ورکړی و که نه هغه به ورسره هم څه کېږي پرنټ کېږي چاپ کېږي او که ته وایې نه یار وکړې مړه هغه کوم نظر چې هغه ورسره نه پرنټ کوم نو پرنټ مارکپ باندې چې کلیک کړي نو ورسره هغه نظر چې تا کوم ورکړی و د هغه لغات باره کې هغه ورسره اوس نه چاپ کېږي ځکه ما خوا که ښه دې نه بس راځو دا څه معنی لري دلته لیکلي پرنټ only print odd page odd معنا تاک معنا ما له هغه ورکې چاپ که کوم چې تاک دي لکه اول یو تاک دی که نه لکه درې تاک دی لکه 15 لکه 7 لکه 9 لکه 11 دا تاک ورکې ما له چاپ که او دا جفت یې ما له مه چاپ کوه only print odd پیج آرټ به تلفظ کېږي دا ښه آرټ او ډبل ډي آرټ معنا تاک معنا ما له یوازې یو کدي باندې زه کلیک کوم دا معنی لري چې ما له یوازې هغه تاک ورکې چاپ کا او دا جفت ورکې ما له مه چاپ کوه لکه تاک څه شی یو ورکم لکه فرض مثال تا سره 100 ورکې دي او ته دې کې دا آرټ باندې کلیک کړي دا معنی چې په دې 100 ورکو کې ما له یوازې تاک ورکې چاپ کا خو جفت یې ما له مه چاپ کوه نو په 100 کې تاک کم دي ګوره یو پکې تاک دی 3 پکې تاک دی 15 پکې تاک دی 7 پکې تاک دی 9 پکې تاک دی 11 پکې تاک دی 43 پکې تاک دی 15 پکې تاک دی 19 پکې تاک دی 19 پکې تاک دی 20 پکې تاک دی نو تا به دا تاک ورکې چاپ کوي او جفت ورکې بدله نه چاپ کوي ځکه تا هلته په آرټ باندې کلیک کړی دی صحیح ده او که دلته راشي که نه ورته ولیکي چې اونلی زما دا موس باندې خولې پرېوتې نو بس لږ غوندې ګډوډ شو اونلی پرنټ ایون پیج ایون معنا جفت معنا ما له هغه ورکې دې باندې زه کلیک کوم دا معنی لري فرض مثال 100 ورکې دي ما له پکې هغه ورکې چاپ کا کومې ورکې چې جفت دي او کومې ورکې چې تاک دي تاک ما له مه چاپ کوه او جفت ما له چاپ کا جفت ورکې کمې دي فرض مثال 100 ورکې دي تا سره او په 100 کې ته جفت ورکې چاپ کول غواړي جفت ما سره شي 2 ما سره جفت دی 4 ما سره جفت دی 6 ما سره جفت دی 8 ما سره جفت دی 10 12 14 15 16 22 40 شپږ 28 10 همداسې هغه ورکې چې ما سره جفت دي هغه ماته چاپ کا معنا کوم چې د کومو ورکو چې شمارې جفت دي هغه ماته چاپ کا او د کومو د ورکو شمارې چې جفت نه دي تاک دي هغه ماته مه چاپ کوه نو دې ته ویلی کېږي پرنټ ایون دې ته ویلی کېږي اونلی پرنټ ایون پیج معنا ایون معنا تاک جفت مونږ ته ایون معنا چې جفت یوازې ماته جفت ورکې چاپ کا د کومو ورکو شمارې چې جفت دي هغه ماته چاپ کا او پرنټ اونلی آرټ پیج دا معنا چې هغه ورکې چې شمارې تاک دي ماله پکې هغه چاپ کا نو دغه ټول مې تاسو ته وویل دې نه پس راځو څه شته دې نه پس راځو دې خبرې ته ښه دا خبره څه معنا دې کې 2 خبرې ډېرې خبرې نه دي یو خبره پکې دا ده چې پرنټ ون سایډ دا معنا فرض مثال ته یو ورکه چاپ کې که نه ګوره دا یو اړخ دی ته ویلی کېږي ون سایډ دا څه شو
ون سایډ د دې هغه بل طرف چې شی دی سپین دی ته یې کو نه په دې اړخ خو دا چاپ شي خو په بل اړخ دی هغه دویمه ورقه چاپ شي نو ګوره که ته په دې باندې کلیک کړې که نه پرنټ ون سایډ پرنټ ون سایډ دا معنی چې ماته صرف دا یو دانه ورکم په دې یو ورکې دی دا یو اړخ ته ورکه چاپ شي بل اړخ یې باید تک سپین پاتې شي او په دې اړخ باندې دغه لیکنه چاپ شي او که ته ووایې نه چې مانولي پرنټ آن بوث سایډ دا معنی چې په دې اړخ دی دا اوله ورکه چاپ شي لکه فرض مثال دا او په بل اړخ دی دا دویمه ورکه چاپ شي ما سره دغه آپشن په دې خاطر کار نه کوي چې ما سره پرنټر نشته صحیح ده خو تاسو کله پرنټر کنیکټ کوي نو بیا به ستاسو ولا کې دا کار کوي خو زما ولا کې دواړه کار نه کوي ځکه چې ما سره پرنټر نشته صحیح ده کولیټډ چې ته ویل کېږي کولیټډ ګوره تاسو کو د کولیټډ ته پوه شئ که نه کولیټډ او ان کولیټډ کولیټډ چې ته ویل کېږي او ان کولیټډ چې ته ویل کېږي کولیټډ دا معنی کولیټډ دا معنی کولیټډ چې فرض مثال مال شماوار دا کومه شماره چې ده که نه د شمارې سره تسلسل باندې ماله چاپ کړه لکه فرض مثال ګوره اول دویم دریم معنا اوله ورقه چاپ کړه بیا دویمه ورقه چاپ کړه بیا دریمه ورقه چاپ کړه دې ته ویل کېږي کولیټډ او ان کولیټډ دې ته ویل کېږي که نه چې نه مال دا یو دغه ورقه چې که دغه ورقه مال 3 ځله چاپ کړه دغه ورقه مال چې که 3 ځله چاپ کړه اوله ورقه مال 3 ځله چاپ کړه بیا مال دویمه ورقه 3 ځله چاپ کړه بیا مال دریمه ورقه 3 ځله چاپ کړه او کولیټډ دې ته ویل کېږي چې اوله ورقه چاپ کړه بیا دویمه ورقه چاپ کړه بیا دریمه ورقه چاپ کړه بیا راځم لیټر ته لیټر څه معنی دا موږ سره چې کومې ورقې دي که نه دغه ورقه چې موږ ته ده دې ته ویل کېږي A4 دې ته ویل کېږي چې A4 موږ معمولا چې دی موږ دغه ورقه کاروو دې ته ویل دا د ورقې دا لیټر چې دی که لیټر خپله ویل کېږي ورقې ته او دا ټول د ورقو چې شی دي اندازې دي دا ټول د ورقو چې شی دی لکه دا ټول د ورقو اندازې دي لکه فرض مثال ګوره د دې لیټر چې دی که نه د 8.5 معنی 8.5 ضرب 11 څه شي نو دې دغه اندازه ده د دې دا اندازه ده خو موږ معمولا کوم استعمالوو موږ دغه استعمالوو دې ته ویل کېږي A4 په ښار کې په ټوله دنیا کې چې زیاتره استعمالیږي هغه چې استعمالیږي A4 ورکې استعمالیږي تاسو همیشه په چې باندې کلیک کوئ په A4 باندې کلیک کوئ صحیح ده دې ته ویل کېږي لیټر دا لیټر خو موږ ویل صحیح ده دا ټولې خبرې موږ وکړو اوس راځو نارمل مرجنس چې ته ویل کېږي فرض مثال زما دا ورقه ده دا زه په دا قسم یې چاپ کوم 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 یا زه فهم فرض مثال په دا قسم یې چاپ کوم صحیح ده هغه اړخ به درله چاپ کېږي فرض مثال زه یم چېرې په دې قسم یې چاپ کوم تاله په دې قسم چاپ کېږي په کوم قسم چې ستا خوښوي تاله په هغه قسم باندې چاپ کېږي صحیح ده ښه زه اوس راځم ون پیج پر شیټ ون پیج پر شیټ څه معنی یو ورقه ده فرض مثال ما سره ده یو ورقه ده ما سره دا چې ده یو ورقه ده زه یم چې یاره په دې یو ورقې کې ماله 2 ورقې راوله په دې یو ورقې کې ماله چې وکړه 2 ورقې راوله ما سره دغه دا کار نه کوي ما مخکې تاسو ویل چې ما سره پرنټر نشته دا یو ورقه ده که دا یو ورقه دې یو ورقې کې ماله 2 ورقې راوله 2 پیج پر شیټ دې یو ته ویل کېږي شیټ دا ورقه ما سره ګوري دا موس چې پې زه خوځوم دا موس چې پې ګیر چاپېره زه خوځوم داسې دا موس چې کوم ځای کې زه خوځوم که نه دا یو ورقه ما سره یو شیټ دی دا یو ورقه ما سره چې دی یو شیټ دی زه ورته وایم دا 2 پیج پر شیټ دا معنی چې په دې یو ورقې په دې یو شیټ کې دا شیټ نه شیټ دی شیټ دې ته ویل کېږي دا یو ورقه ما سره یو شیټ دی چې په دې یو شیټ باندې ماله 2 ورقې چاپ کړه په دې یو شیټ باندې ماله چې وکړه 2 ورقې چاپ کړه دا 4 پیج پر شیټ دا معنی چې ماله په دې یو پیج باندې 4 ورقې چاپ کړه په دې یو پیج باندې ماله سلوب ورکه چاپ کړه لکه فرض مثال ښه بیلګې دا محصلین دي دوی چې کله دغه چاپ کوي چپټر نو په دې یو ورکې باندې 4 دانې سلایډونه راوړي نو هغه د دې ځای نه راوړي ښه هغه د دې ځای نه تاسو د کاورې ته وګورئ که تاسو داسې رانږدې کېږم نو تاسو به دې نه کتې شئ ګورئ 6 پیج پر شیټ معنا په یو ورکې باندې 6 دانې دغه ورکې نو تاسو کولی تاسو به اکثره محصلین لیدلي یا چپټري محصل لیدلي دلته لیکلي ګورئ 8 پیج پر شیټ معنا په یو شیټ باندې په دغه شیټ باندې دغه دې ته موږ شیټ وایو دې ته موږ چې وایو شیټ په دې باندې ماله 8 دانې ورکې راوله 8 دانې ورکې ماته راوله دلته لیکلي 16 پیج پر شیټ ماله 14 دانې صفحې یا 14 دانې صفحې چې دې ماته په دې یو ورکې باندې چې وکړه راوله نو دا نن زموږ د ورځې درس او دا تر ټولو نه مهم درس و خو دې کې چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او تاسو یاد کړی وي په ټول وینورډ پروګرام کې تر ټولو مهم شی چې د هغه پرنټ دی فرض مثال تاسو کومه لیکنه کړې ده فرض مثال ما دغه لیکنه کړې ده ښه دا اوس چاپ کوم څنګه صحیح ده دا اوس زه چاپ کوم څنګه نو دغه لیکنه تاسو اوس کړې ده تاسو چاپ کوئ څنګه نو مهمه خبره دا ده چې دا به تاسو سره کوم چاپ کوئ سره کوم نه چاپ کوئ نو
دغه درس زموږ په دې باره کې خدای دې چې تاسو ته خوښې وړ ګرځېدلی وي او تاسو دې نه ډېر څه زده کړي وي. الله دې وکړي چې تاسو دې نه ډېر څه زده کړي وي. د پیج نمبر تاسو د مخکې مې تاسو کله هم د پیج نمبر ورکوئ، د پیج نمبر د ورکولو لپاره تر ټولو لنډه طریقه چې د الټ ونیسئ، شفټ ونیسئ او ورسره پی ونیسئ. دغه درې بټنې په یو ځای باندې ونیسئ. که دلته راشم دې ته زه کلر ورکړم، فرض مثال دې ته داسې کلر ورکوم او آفټر اټ دا تاسو ته لږ غټوم. صحیح ده، غټ مې که دا دی. نو تاسو چې کله پیج نمبر ورکول غواړئ، لکه فرض مثال ما یو ورکړی، صحیح ده. دلته خو تاسو خپل راشئ، ګورئ پیج نمبر یې خپله بدلېږي، 2 بیا ورکړی داسې 3 بیا ورکړي 4. نو تاسو پیج نمبر ورکول غواړئ د همیش دپاره به څنګه ورکوئ؟ الټ پلس شفټ پلس پی نه ورکولی شئ. او بله خبره دا ځینې وروڼه دا وایي چېرې استاد دلته د پیج نمبر چې دا پیکه دی، نه دا دلته پیکه دی، خو تاسو که په پرنټ کې وګورئ، دا په پرنټ کې دا بالکل صحیح دی. وګوره په پرنټ کې وګورئ داسې رانږدې کړم، په پرنټ کې پیکه کېږي نه، صحیح ده. په پرنټ کې پیکه کېږي نه، پرنټ کې صحیح دی، صحیح ده. نو که دلته پیکه یي که نه، په پرنټ کې پیکه کېږي هېڅکله نه، صحیح ده. دا زموږ د نن د ورځې درس و. الله دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. انشاءالله زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم راځي. دا چې د ژوند مصروفیتونه لږ زیات دي او بعضې وخت داسې مشکلات راشي، داسې کارونه راشي چې موږ دې ته نه وزګارېږو چېرې ویډیو جوړه کړو. تاسو زما د ویډیو پورې لږ انتظار کوئ. انشاءالله دغه تاسو سره وعده ده چې دغه ټول کورس چې ما شروع کړی انشاءالله به کمپلیټ تاسو ته زه وایم، او په دې کې چې کوم مهم شیان دي نو انشاءالله A to Z به مکمل تاسو ته یم. والسلام. الله دې وکړي چې زما ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځي او تاسو ډېر نه ډېر شیان زده کوئ. والسلام.